دوستان د اختر کوچې دلته رانیسي ډېر په ژمي کې انار پیدا کېږي نو ګرانو لیدونکو دا دی د کندهار ښار د دغه طرفه را سره وګورئ دا ډېرې راژندې دي او د دې ځای ښه بدر زغله وایم مشای مارکیټ خو نه دا دی ولنډوي دا مشای مارکیټ داسې ګول ول نړولی دي که راشي دا رانړولی دا ښې ولنډوي یاره چې سرک صاحب غولک رانیسه غولک دا زموږ اولني وایي چې غولک ناسي او مخامخ چې هغه نه بیا د ولایت مقام دی د کندهار او دغسې لاره چې د سرک صاحب او لنډۍ بازار ټوله تړلی دي السلام علیکم خوږو دوستانو په دې هیله چې ښه به یاست او د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي نن د خیره سره اتمه روژه جماعت سوی دي نو ماښام ناوخته دي زه او څرک صاحب راوتلي یو په پښو باندې قدم وهو په ښار کې او دا چې ده اوس د برېښنا کوټ شاوخوا علاقه ده د لویې غاړه دغه سیمه ده نو موږ په پښو باندې ګرځو داسې چې په ښار کې به در کومه ځایه ولاړ سو نو در یو ځایه پورې ځو د خیره سره ما ویني ولاکه که مې نه ویني دا څنګه توره شپه ده ته وده زه یو څه سره سمه کړم نو خدای دې وکړي دوستانو چې ومې ویني یو څه یو څه نو راوتلی یم د خیره سره د لویې غاړې ته او د هغسې به کرار مخته پسې ځمه تاسو ته به دا سیمه شاوخوا لږ در ښکاره کړم نو تاسې را سره پاته سئ څرک صاحب ټلیفون اخته دی چې هغه هم راسي د خیره سره نو بره به ښه سم بانډار سره وکړو دا نو اوس مهال د لویې غاړه لیدونکو رویې پله ته راورسېدو په پښو باندې څرک صاحب هم راپسې راورسېد څرک صاحب په ټلیفون اخته و څرک صاحب څنګه یې جوړ اوسې سلامت اوسې په دې تمه زموږ تاسې د یوټیوب چینل ټول لیدونکي به ښي بس لیدونکي انشاءالله ښه دي ته وه زه ته یې بلا ښکاره کړم او یوه خبره دا خو مې ځان ته راواړول یوه خبره بله دا دی څرک صاحب چې زموږ تېر پروګرامونه یې ټوله کتلي او خوښ شوي تېر پروګرامونه یې کتلي دي خو دغه نن پروګرام چې مې پورته کړی هغه یې نه دي کتلي څرک صاحب ګورې هغه به موږ د جنار صاحب پروګرام ډېر نه دی تللی هغه یې نه دي کتلي پروګرام زه دوی ته دا مشوره ورکوم چې هغه پروګرام چې حتما وګوري هغه ډېر ښه پروګرام د هغه خاطر ښه پروګرام دی چې ډېر تاریخي شیان پکښې کېږي زموږ داسې خلک بیا کندهار په ښار پسې ډېر تږي دي څرک صاحب چې ماز یو لوټ و خاوره وي هغه چې د کندهار په ښار تږي دي هغه ته دې ویل چې اوس مه پسې تږي کېږئ څو چې د بیا رغونې کارونه یو څه سره مخ شاته کېږي تر هغو پورې په کندهار پسې مه تږي کېږي ځکه ډېرې بجې دوړې دي بلکل دوړې دي نو اوس وخت کې حالات یو بله کم دي ما تر اوسه پورې ژېره 2 واره یا 3 واره په ورځ کې نه ده پرېولې ته راځه څرک صاحب چې په دا واله کې داسې شوه سو بېرته به پرابل سره راوخېږو اوس د ورځې ژېره 2-3 واره مینځم دوستانو ته به واله مو ښکاره کړو ژېره یې پرېولې د ډېرو دوړو څخه څرک صاحب دا ډېرې دوړې دي لو واله خو نو ګرده تشه ده څرک صاحب ورته ګوره دروغه سره پر ګرده تشه ده دا نو هغه په اصطلاح باندې احمد شاهي کانال چې او هم دې خواته تشه ده مثلا یو مخ تشه ده ونه شویږي څرک صاحب لیدونکو دا د لو ولایت مابین سره شوه سو دا نو چې دوبه یې اوبه پکښې رایله یې د هله پارچاوې یې د ټنډېر رایله کړي بیا نو څه اوبه پکښې کړي د بزګرانو د دې دپاره او دا وخت نو شی نه وي پکښې کې دا لو واله ده تشه ده تاسې په لو واله شاید لیدلي چې ډکه یې اوبه پکښې کې په دا ځای کې نو ډېر لمبېدلي مکتبه څخه به بس راووتو بیا به ګرمي وه بیا به یې وخت غوټه پکښې واله نو څرک صاحب لو واله ښه خوند کوي چې ډکه یې چې ډکه یې ښه خوند کوي دا خو نو هغه په اصطلاح احمد شاهي کانال دی نه دا نو چې دوبه یي او کال آباد یې بلکل بیا نو ډېره مزه کوي دومره یخې اوبه یې دي په 48 درجې ګرمۍ کې کم د نامې زوی به دې اوبو ته یو دم ورغورځي څرک صاحب دا خو راووتو د رویې پله ته دا نو د رویې پله څخه او راځه ما ته هغه خواته واوړو دا نو د رویې پله څخه دا سړک تللی دی چوکي مدد ښه دا دې ته کوم واټ ویل کېږي څرک صاحب دې ته خو نو شي پتیال واټ وایي بلکل الله پاک پتیال صاحب وبخښي پتیال صاحب سره دې الله ښه وکړي دغه واټ نو په هغه وخت کې چې دغه حادثه پېښېدله دغه واټ نوی جوړ شوی و بلکل او د جوړېدو چارې یې لا بشپړې شوي نه او دا خو نو څرک صاحب هغه دوکانونه دي چې د اختر سامان آلات توکي پکښې خرڅېږي یعنې د هغسې هم چمپلانو بوټونو شیان پکښې خرڅېږي اختر خو نو ښه ډک شوي هو اختر کې نو دلته هم ډېر راشي او دا ښه دی نسبتا د هغه
هرات بازار وتروز ایوب نسبتا په بیه کې ښه دي کنه په دې ښه دي چې د هرات بازار هغه تر ټولو بې موقعیته دکان په 40,000 50,000 افغاني او دلته په 4,000 2,000 دغه ګټه ډېره لږه ځکه د دکان کرایه ډېره نه وي بالکل نو دا هغه شوله او پاته شو سرک صاحب نو دا هم وویل شي چې په ډېرو نږدې وختو کې به دغه منطقه چې د سمین صاحب د چری غاړه اجرې لږه نږدې صبر به جواب سم دغه اجرې هم ډېر ژر دکانونه شي د خیر ښه دا خو دکانونه ښه دي ښار چېرته دغه کېږي جوړېږي ښه دي نفوس اوس بیخي ډېر دی او ښار ډېر تنګ دی او اجرې خاص په ښار خاص د بازار په منځ کې دی اجرې نو دا که یو څه دکانونه یو څه آبادي پکښې جوړې شي دا نو بیا ډېر ښه دا خو لا ښه خبره ده چې هر څونه دغه کېږي ښار پراخه کېږي آبادي پکښې جوړېږي نو بس ښه څرک صاحب نو تاسې اوس هم آبادي پکښې جوړې شوي دي لا به ډېرې شي بالکل نو دوستان چې راسره واوسي ما ته به دغسې پسې ولاړ شو تر یو ځای ژر څوکې مدد وکړي نه معلومه نه ده چې چوک مدد تر کومه ځای پورې ولاړ شو تاسې راسره پاتې سئ ګرانو لیدونکو دا ګلخانه ده دا هم په حاجرو کې جوړه دا خو حاجره وه برای ګلخانه کړه او ډېره ښه ګلخانه ده داسې یوه ګلخانه ده چې ته کوم ګل وغواړې په دې ګلخانه کې په لږو پیسو باندې شته ښه ارزانه پیدا کېږي ارزانه او دا خو نو چینکۍ دي څرک صاحب دا نو د د روژاتیانو دپاره روژاتیانو دا دلته د مزدورکارانو پر دغه سړک خو نو څرک صاحب ګرده زموږ داسې هغه غریبه طبقه هغه مزدورکاره طبقه ورونه دلته ناست چې داسې یو ګولې و د یو ماښام د رزق روزي د پیدا کولو ځای هغسې هغه ځای دی که یو چا په کور کې مزدور په کارېدي یا بل شی کارګر واټ دی هو پتیال واټ د کارګرو واټ بالکل پتیال خپله کارګر سړی و الله جه وبخښي او دا نو یو وخت به چې ګورې دا سړک به خورا ښه د بزنس او د کاروبار سړک او باید سي ځکه چې د ښار یو پرنفوسه ساحه دغه ځای دی او ډېر رش لري څرک صاحب دا نو دا اوس یو میاشت دوې مخکې افتتاح شوې ده دلته یو کوچني پلازا رقم دوکانونه دي ډېر معیاري جوړ دي بیخي ډېر معیاري مطلب په کندهار کې چې معیاري کار کېږي هغه په عینو مینه کې کېږي په دې ساحه کې دغه دوکانونه چې جوړ کړي دي دا هم خاص د عینو مینې په نقشه جوړ کړي دي دغه د چې په لاسه شی څرک صاحب چې په لاسه خورا معیاري دوکانونه جوړ کړي دي ما ول فکر کوي چې دا کېدای شي پلازا واوسي خو زه نه پوهېږم لوړ به پلازایي که نه خو لاندې دوکانونه ډېر معیاري جوړ شوي دا نو بس د ځکه درې ګزی هم مراعات شوی دی راسه دا منګیان دوستان ته ښکاره کړو څرک صاحب درې ګزی هم مراعات شوی دی دوبی خو هغې سره روان دي اوه دلته ښه ښایسته منګیان خرڅېږي دوستانو ماټۍ و منګیان دا شان شي څرک صاحب غولک رانیسه غولک دا زموږ اولني وایي چې غولک ناسي دغه کاشنان دي دا وینې ښه ښایسته ښایسته کاشنیانو منګیانو دوستانو دوبی را روان دي بیا د خیره سره دا بیا د دغه کنجۍ ده د شلومبو چې راپورته کړه دا د شلومبو کنجۍ ده ښه او هغه هلته غولکان هم پراته دي څنګه یې وروره ښه یې سیاج ښه دي نو د خیره سره دا بیا ښه ډېر منګیان دي دا چې نو ښه د یخو اوبو ډکې دوبی څرک صاحب دا بیا کوزیږي کوچني کوچني نه دا کوزیږي د خیره سره راځه څرک صاحب ما ته به ځو ښه څرک صاحب ته هغه دغه ځای دی دا نو هغه درې ګزی مراعات شوي دي که څه هم دغه زموږ دوکانداران درې ګزی نه مراعات کوي ښه خو دوی هغه درې ګزی ډېر ښه مراعات کړي دي ډیکوریشن یې ډېر ښه ډیکوریشن دی ښه جوړ دي دوکانونه دي ښه جوړ دي ښه خوند یې پکړی دي ما ته هم په مسخرو کې دا د چکمدا ته پورې راورسېدو او ته خبر یې د کوم ځای څخه را روان یو دغه چیش دی ثوابي پل دی که کوم ځای دغه ځای څخه را روان ثوابي پل سره روان یو وروره زه خاص د دفتره راووتم خو زه بیا د کور راووتم دا ځای ته چې فکر نه دی د کوره څخه راووتم او د شیدانو چوک د چکمدات ترمنځ د جاجې ټوله ګروپان هم لګېږي څرک صاحب او ښه خبره دا ده چې ته په نهمه ناحیې کې دغه د لایټ سیسټم فعاله شوی دی اوس جالبه خو دا ده چې زموږ داسې پر عمومي جاده باندې هم څرک صاحب پرون مې ولیدل هغه دغه کار یې شروع و لایټو کار دغه دا به ډېر دا لایټونه ورته اماده کېدله ښه خوندور غټ په دا د ګلدان په مابینځ کې داسې دغه ورته کړې وه نو چې جوړ شي د خیره سره بیا به ښار زموږ داسې خوا له ورسره راپورته شي
په ښار کې د بیا رغونې کارونه خورا په چټکۍ روان دي که څه هم تر آبادي اوس ورانۍ ډېرې دي خو دا ورانۍ هم د بیرته جوړېدو په معنا دي نه بالکل او ډېرې پر ځای سړکان وتلي دي ډېر ښه سړکان وتلي دي نو چې جوړ شي ډېر به خوند به وکړي بالکل بالکل خو ته سره پاتې شي ګرانو لیدونکو موږ روان یو چیرې په ولاړ شو منشي مارکېټ خو نه دا دې ونړوي دا منشي مارکېټ یې داسې ګول ول نړولی دی که راشي داره نړولی دا خو ونړوي یاره چوکي مدد هم ډېر یو خوندور او یو ډېر ښه چوک شي که خدای کړي بالکل انشاءالله د خیره سره به ښه خوندور چوک ځینې جوړ شي او خوند به هلته وکړي چې دغه سړک یې پوخ شي ډمبر کار خو شروع دی دغه د ډنډ چوک سړک دا نو بره چوک پر د مابینځ کې زه چې فکر وکړم کوم سړک صاحب او جالبه دا ده په دا سړک چې اوس روان شي دوهمه دقیقه وروسته به ته د چینای شفخانې شاته ولاړ خو ډېر لنډ دي نو خو لاره ډېره لنډه شوه او سړک صاحب دغه دا دی چې ښار دا دی جاده خو نو ماشاءالله د شیدان چوک جاده خو ډېره ښه خوند کوي ښه ګروپانې او لایټینګ یې ټوله لګېږي او ښه پاکه په ښار کې نو دغه مچایي جاده چې ده دا د نظافت اړخه ښه ده پاکه ده ډېره ښه ده خو جارو کوي هغه نور ځایونه چې هغه نه جارو کېږي سړک صاحب شاید د ښاروالۍ پرسونل کم یې نه په رسېږي یا بله موضوع وي تا وړ زه سړک صاحب چیرې ورځم سکیچر ته او د سکیچر به ما لګور ښه راځه چې سکیچرونه وښکاره کړو چې په څو یې د خیره سره سکیچرونه ارزانه دي که لږ سمین صاحب دغه زموږ داسې د یوټیوب چینل په لیدونکو کې به داسې څوک نه وي چې وایي ورسئ وروره یوه جوړه سکیچر رانیسئ هغه قیمت یې راته وایي چې پیسې یې در واستئ که زموږ دونه بخت نه دی بس زموږ هغې چې بس دغونه وکړي سړک صاحب چې دا چینل ویډیوګانې مازې وګورې دا هم ډېره ده دا هم ډېره ده ورور هر سړی په خپل کار اخته دی هر سړی خپل ژوند کې او په کندهار کې نو د سکیچر که خلاص و په دې شرط د سکیچر یوازینی تر ټولو بهترین ادرس دغه ادرس دی دا موږ چې روان دي بالکل واقعیت هم دا ښه ښایسته سکیچران لري خو ته ودره چې خلاص یاره زه داسې فکر کوم چې بند دی سړک صاحب زه هم دغسې فکر کوم نو ما ته به دغه سپاره ولاړ شو په توپخانه باندې به ولاړ شو څنګه چې خوښه ده خو دغه نو دغه ادرس چې دی دا سکیچرز دلته دا یې پر لیکلي دي په کندهار کې د سکیچر دپاره ډېر ښه ادرس بالکل بس پر دغه ځای باندې د سکیچرز بوټونه خرڅېږي سړک صاحب دا خو نو هوایي پل دی او لیدونکو ډېر په ویډیوګانو کې راسره لیدلی دي داسې د دغه څخه ته راسې ورپورته شو چې څنګه خوند کوي لاره ته ودرېږه دلته ده یا پاکه خدای دا نو کندهار کې څو هوایي پلونه شته سړک صاحب کندهار کې به زه هم فکر کوم دوه هوایي پلونه وي یو دغه دی بل چیرې دی یو دا نښه نو د دغه افغان ترک لیسې سره دی فکر کوم افغان ترک لیسې سره دی بالکل چې دغسې ده او هغه خو نو ډېر پخوانی هوایي پل دی او دا خو نو داسې یو څه وروسته جوړ شوی دی او دا خو نو کور ودان ګوره دا دی نو ګرانو لیدونکو دا دی د کندهار ښار د دغه طرفه را سره وګورئ دا مې د چوک مدد خوا بل طرف هم ښکاره کوم ته ودره زه لږ اخوا څم هغه در دې ښه معلومېږي دا دی سړک صاحب راسه سړک صاحب څه شولې دغه دی ښار ښه خوند کوي و دا ځای زموږ هغه لیدونکي نه دي هغه چې وایي کندهار مې یادېږي کندهار مې یادېږي دغه زاویې څه جوړ کندهار وګورئ د دغه ځای څخه هغه نو چوک مدد دی غني دی دا بل د شهیدانو چوک طرف هم ښکاره دا نو د شهیدانو چوک طرف دی سمین صاحب هو دا د شهیدانو چوک طرف دی سړک صاحب ښه خوند کوي و دا خو ډېره ښه زه وایم چې هغه ملګري چې هغه د کندهار د لیدو تنده لري درلودله هغو به لیدلي هغو به ډېر خوند پر اخیستی بالکل نو راځه چې ما ته بېرته ورښته شو سړک صاحب ښار ښکاره بالکل بالکل وګورئ اناران هم خرڅېږي اناران ته به ورښته شو چې څنګه دی دوستان دا دی دغه انار دلته خرڅېږي زه به ورښته شمه هره پوښتنه سړک صاحب ځینې وکړي چې څنګه دي اناران راځئ راسره پاتې دوستان سړک صاحب دغه دي اناران روسه پر پیدا کېږي ښایسته ښایسته اناران کوچني و غټ په ژمي کې انار پیدا کېږي دا دی دا نو د انارو جوس دی انار نه خرڅېږي جوس یې دی اوه نو سړک صاحب دا بیا د ګني جوس دی ښه و دا خو د ګني جوس دی د چا که یې نه خراب هغه دې د ګني جوس ښه ګني جوس نو ستا کوم ځای خراب دی چې تا اوس وایي تا ځای څښمه
او ما دغه سترګې ته راچېر کړلې مطلب دا دی چې خامخا خلک نه تشي چې نه خرابي چې ترې سي می تشاله چې خبره شي دي اوس نو څرک صاحب نه وخت دی تراویح سوي چې داسې وخت دی ما ته دا راوتلیو بازار لا اوس هم خلاص تر ډېره ربه ما ته پته چې ما چوک داسې واوړو هو د زړه کومنداني منطقه ده بالکل دوستان چې راسره پاتې سي د خیر سره څرک صاحب دغه اکواریم ته ورغلی هغه نو ما دوستان 2 واره ورستلي ښه هو په دې کې نو مایان خرڅېږي ډېر ښایسته مایان پکښې کښې سته جالبه مایان دي پکښې بالکل زه فکر نه کوم چې هغه چې ډېرې مسلکي نه وي هغه دې وساتلی شي هغه خود نه ساتلی ما تا به ور واوړو څرک صاحب هغه داسې دا سړک خو نو څه توره شپه ده څرک صاحب پر دې سړک خو توره شپه ده دا چې د ورځې بیا دوستان راسره وویني دومره ښایستې او خوندورې آبادۍ سوي دي بالکل دونه ښایسته آبادۍ روانې هم دي او جوړې سوي هم دي چې بیخي ډېرې ښایسته آبادۍ سوي دي واقعیت هم او دا نو هغه کلچه پزانو کجوروالا دي ټیکوالا دي چې هغه ما دوستانو ته یادونه وکړه څرک صاحب دا خو نو ماشاءالله ښایسته کلچې وو روغانیانې وو دغه شیان دي وینې ته راسه دلته دې زه ښکاره کړو څو رقمه کلچې پخېږي څنګه یې سیاج ښه دي جوړ روغې څرک صاحب ستا څه رقم کلچې خوښې دي ما به د دوی پلاس سوي هغه ګرده ښه خوند کوي ما د دې څه خبر لرو دغه دوکان دی اوه ښه دغه دوکان دی ګوره دې ته ما به بله ورځ کلچې ځینې ویوړلې ما بیا درته راګرځم ته دغه ځینې راواخله خو دې وګوره څرک صاحب دا د دوی نه دغه ښه خوند کوي سمین صاحب چې خوند وګوره ښه خوند کوي ښه کلچې دي ودرې زه نور ځینې اخلم نه خو کیله دي ډېرې ښې کلچې دي دلته نو روغانۍ دي د ښې روغانۍ دا د لوړ پر دوړم دلته ما السلام علیکم څنګه یاست ښه یاست بخیر یاست راشه څرک صاحب هغه ښه ښه شان دغه کوچني کلچې نو ټوله بیکري کلچې دي دا ټوله بیکري کلچې دي ماشاءالله ښایسته جوړ کړي د دوی خطایانې کلچې چې دي هغه ډېرې خوندورې بله ورځ ما ځینې راوړلې خطایانې یو څه هغه ډېرې خوندورې دغه دي خو دغه غټې دي نو دغه ته خطایي نه وایي هغه بیا سره کوي تو دغه د ښکاره کوم دوستانو دونه ښایسته یې په شو ایښي دي ماشاءالله په کوچو کې نو د دوی سره څوک نه وایي ښه دغه خطایان دي خطایانې کلچې دي دا نو ډېرې راژندې دي سمین صاحب دا د ګوټه کښې ده دا ډېرې راژندې دي او د دې ذایقه بدر رسګله وایم ذایقه ډېره علیحده ذایقه ده بالکل ښه ښایسته کلچې دي د دې نو واقعیت ټوله شیان دغه ښایسته کیک هم دغه ښایسته کیک پخېږي کیک هم ښایسته دي کجوران یې ډېر کجوران ښه ښایسته کجوران دي دې پروژې کې ډېرې ښې او خمیر یې دا دي دوستانو جوړ کړی دي دا د چی خمیر دي د کجورانو دي ښه څه دکان ته ورشئ په څه نامه دي زموږ دکان د کلچې فروشي غلام شاه کلچه فروشي ما خبره ورته چې څه ډېر ښایسته کلچې وي دا نو د امامباري د زړې کومنداني د خوا چې را روان شو دی د امامباري خوا ښه په پرسته لاس کې نه پوهېږم څوم دکان دی څلورم پنځم دکان دوه دکانونه دي لوړ دکان دی کیک یې ډېر ښه دی پروژې کې روغاني کوم ځینې وړاندې ډېرې ښې دي او د اختر دپاره یې کلچې ډېرې خوندورې دي بالکل اوس دغه چې موږ وخورو هوا خو نه کي هم مې را باندې تر راسه چې خوند وګورو دوستان د اختر کلچې دلته رانیسي ډېر ښایسته کلچه دغه روغانۍ ما یادولې سمین صاحب اوهو دا نو بیخي فامیلي روغانۍ دي دا په یوه کڅوړه کې 2 دانې دي نه د دغو قیمت څو دی د دواړو او څونه ښایسته دي ماشاءالله ښه غټې روغانۍ وزن تقریبا څونه دی وزن یې 2 پاوه دی هر دانې هر دانه یعنې 4 پاوه دا 4 ګرامه و دا دواړه معنا 4 پاوه او د دې جالبوالی دا دی سمین صاحب که څه ډبلې دي پکې منځ یې هم نه وي پاته منځ یې هم ډېر ښایسته دی نو بیا ډېر خواري ورسره کاږي زه هغه کوچني روغانۍ د نمونې دپاره راخلم خو دغه هغه فامیلي روغانۍ چې بولي هغه ډېر دغه دانه مرته راواخله دغه یا لیدونکو دا څو والا ده دا 15 افغانو یعنی دا تاسو خو 15 شوکې بیا خلک په جې شوکې ونه هغه کانداران بعض خلک استورو ولا چې وړي معنا بره په جې بیا هغه په جې شوکې دا ډېر ښه ده خو زه بیا چې هغه ډېرې شوکې یم یو بل روغانۍ د زه هغه دوستانو ته ښکاره کوم دغه جالبه وه ځکه مو دوستانو ته دا ډېره ښه چې ورته راواخیست رک صاحب جالبه روغانۍ زه به اوس د دې داسې نه دونه ډېره څه وخوړه چې دې برتاونیان کړي زه به د دې ورته ووایم ناس پکښې لا دی
زه دا خمیر هم دې خواته ښکاره کړم دوستانو دا د چیش خمیر دی ګرانه چې مسکو غوړي ښه دا نو موږ نه پېژنو او دغه دوستان دا کلچې دلته تازه پخ کړي دي وروره زه په تا پسې ته کلچې ښکاره کوم هغه روغاني دې خواته راسه دې خواته راسه دلته راسه دې خواته کې رڼا ده سرک صاحب دا هغه ښې روغاني دي دا اوهو دا ډېرې ښې روغاني څونه ښایسته جوړې دا به نو ماشاءالله دا نو تقریبا 12 ولا لکشنی په چاریا کې تقریبا 14 سوار لسنی یو چاریا کې پیسې مشال افغاني مزه ښه او دا نو دوستان ډېر سره بلد دي دا کیک چې دی خولي والا کیک دی او موږ به دا ولې خولي والا بوله دا زه نه پوهېږم چې دا ولې خولي والا مالانو دا غي نوم دا خولي والا دا خولي نه جګ دی که څنګه دی خولي والا اصل دا سنچا والا سنچي کې کوته خولي والا بیا خولي والا ګول چې دا خولي والا خولي والا هغه لکه خولي نه یا دا په سنچا کې پخېږي و وره به سنچا والا دی او موږ به دوستانو ته دغه د دوی د دکان د کلچو پیکینګ وښکاره کړو چې دوی څنګه نور دکاندارانو ته پیکي کومه دی اوس د پیکینګ شروع دی او تر ایسه کې وښکاره به کو دا دی دلته خو کیک پیکینګ شروع دی و ښه دا د بل کټن چې هم سیورا چی و دلته نو د باندې دوستانو دغونه ښه ښایسته غټ غټ کلچې ایښ دي دا خو نو روغاني دي او دغه دي کلچې دا په داسې دخان کې ولې پیکوي ښه دا د اختر دپاره ایږدئ چې بیا وچېږي نه و ښه دا دي دوستانو غټ غټ زما نه دغونه غټ صندوق درلودی سرک صاحب دا نور دغه چې دي دا نور دکانداران دا دي وینې دوستانو ټول په صندوقانو کې ایښي دي ماشاءالله ښه ښایسته کلچې او دغه چې دی سمین صاحب و دا نو نانې وسي نانې وسي وای کوم نصیب خوره به خوري دا سورسک دی دا هم د دې ذایقه هم ډېره جالبه ښه ذایقه لري بالکل او دغه دی دا کیکان هم شته دا څونه ښایسته کیک دی دوستانو تاسو وګورئ دا کیلو یک کیکان دي او دا پسې غټې روغانۍ دي بس د خیر سره د اختر سودا وي کلچې او کیک ورشي چې هغه نو بس دلته پر د امامبارې پر سړک باندې پیدا کېږي او دا د دې د دکان ادرس دی څه شو کلچه فروشي غلام شاه نو دلته هم دوستانو دا طرف کې نو ټوله کلچې وو روغاني و دا شان خرڅېږي کلچه فروشي حاجي حکمت الله او دا ټوله دا چې پکښې کیسته څرک صاحب اوه څونه ډېره جا خواته کړي چې پکښې ونښېږي باره به تاوانه څخه غواړي نو دا ټوله کلچه فروشیان دي څرک صاحب او دې خواته خو نو بیا تکه توره شپه ده و دغه چې دغه نوې آبادي جوړ شوي دي هغې خواته نو بس متاسفانه چې توره شپه ده و دغه اوس دا ګوره رحیمي مارکېټ دی دا جوړ شوی دی اوس هم کار پر روان دی دا هغه خواته یو بل ډېر جالب مارکېټ دی پر هغه هم کار روان دی ډېر ښایسته خو دا دی چې دا سړک بیا بیخي لایټونه نه لري نو لیدونکي چې راسره اوسي چې مخ ته تر کومه ځایه ځو نو دوستانو ما غاښونه سم کړه غاښ مې درد کوي بیا راغلم بشارت صاحب ته بشارت صاحب غاښونه را سم کړه سرک صاحب د باندې راته ماسو اوس ډېر درد کوي دا زور یې غوښتي دا غاښونه چې برمکي سخت زور غواړی وه نو غاښونه مې سم کړله په بشارت صاحب باندې اوس ډېر درد کوي خبرې خو مې نو دغه رقم دي دلته راسره اوسي لیدونکو ما بشارت سلیمان د غاښو کلینیک کې غاښونه سره سم کړله بیا د شنبې په شنبې په ورځ بیا راغوښتی یم غاښ یې را په اسمان کې ول بیا چې راسې در ډک کړو عمل سمه ده د خیره سره دغه ژړ کډوان خو نو وینې سرک صاحب اوه راځه ګرانه دا خوږه کډوان دي خوږه کډوان دي اوه دا نو هغه شی دي هغه متل چې پر جوړ شوي کور یې ودانه اوس یو ښه غټ دانه پروت دی پلاره وړی دا نو هغه کډوان دي چې په نس کې ثنا وایي ښه دی په نس کې ثنا وایي او دوستانو ما نو غاښ لږ درد کوي اوس هغه بشارت صاحب ویل ورسمیږي نو شنبه په ورځ بیا راغوښتی یم دا د نایاول چوک دی دا د نایاول چوک دی بالکل دا نو د روژې په پای کې بیا ډېره ګڼه ګوڼه بس چې دا د روژه چې په ویشت کښې وي سرک صاحب بیا نو بیخي راشي بیخي ښه خوند کوي ډېر ښه خوند هم کوي او بیا نو داسې یي چې هغه په اصطلاح باندې ګام نه پکښې ایښودل کېږي سرک صاحب نو دا دغه لاره چې دغسې دپسې تللې ده شاه بازار ته پسې وتلې ده سرک صاحب دا شاه بازار ته دا لاره تللې ده او دلته نو او زما غاښ مړ داسې څانګې کوي چې زړه ته په خدای کول ویږي سمیږي زه چې وایم راڅخه راویې کښې سمیږي د خیر هو سمیږي خو هر مازدیګر دلته خورا بېروبار بیخي
نو د خیره سره دلته نو اوس ډېر شیان نه معلومېږي څرک صاحب او زما د یوټیوب اوله خپرونه څرک صاحب اوله خپرونه چې ما پورته کړله فقط یو ساده موزیک ورسره پروت دی لیدونکي کولی شي چې ورسې ویې ګوري اوله خپرونه ما په شاه بازار کې جوړه کړه سهار وختي و روژه وه په روژ کال روژه وه د روژې 18مه وه زه راووتمه سهار وختي و شپه مې د لې په شاه بازار کې وه یو ځای مېلمه ومه سهار راووتمه باره نو تر چوک مدد تر دفتره پورې په پښو ولاړم نو اوله خپرونه مې پر دغه سړک جوړه کړې ده هغه نو د هغه خوا څخه را روان وم اوس خو نو د د دې خوا روان یم بس نو وختونه دي چیرې بالکل بالکل دا نو اوس څرک صاحب دا خو نو مازدیګر مالته ډېر راشي په دغه ریډیانو کې او دا وخت نه وي شی هېڅ اندازه یې نه کېږي دا وخت نو شی نه پیدا کېږي سلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې خیر خوشحاله اوسې دلته نو مازدیګر مال ډېر راشي خلک زه دا بیا زما انډوالان دي سلام علیکم ښه یاست بخیره صحت مو ښه دی ټیټ یاست دلته نو د دې سره هر رقم د ترکاري حساب ما پیدا کېږي څرک او ښه خبره دا ده دوی یوازې دا کندهاري ترکاري هو خرڅوي بالکل رومیان بانجان مطلب دا که مرچک خو داسې شان دلي چې هغه دلې بس دغه کېږي هغه شان شته هغه شان ټوله دوی او لري دغه مخامخ چې دی دا خو نو زرغون تجارتي مارکېټ دی هغه یو وخت یې ورم اخیستی و هغه زرغون تجارتي مارکېټ ولاک ته مارکېټ ور اخیستی یا زرغون خو اوسه نه دی اخیستی هغه هغه په څه مارکېټ شو هغه د فاروق دي کوټې ور اخیستی و ښه دغسې یو ځای ور اخیستی نو دا خو نو داسې شاه بازار ته راووتو څرک صاحب دوستانو دا دی شاه بازار دا سړک داسې 400 ته تللی دی موږ د 400 خواته نه ځو موږ داسې ځو د شاه جامع طرف ته ځو او د هغه پسې ځو کرار په پورته کې مخامخ لاره بیا تللې ده ارګ ته هغه مخامخ ارګ دی او دا خو نو شاه بازار دی لړیان دي دا اوس باندې د خیر سره انشاءالله د اختر په شپو کې به موږ تاسو ته ښه پروګرامونه وړاندې کړو د شاه بازار او شاه جامع هم خلاصه ده دغه مخامخ چې ده دا شاه جامع ده دغه منار چې دی دا دی څه وایي دا شاه جامع ده نو دوستان زړونه به نور زده ګروپانې باندې دا وخت شی نه وي او موږ به د دې د باندې دا نو د احمدشاه بابا جامه وه دوستانو ځکه شاه جامه ورته وایي دا ښار نو د هغه ځای څخه وخت څخه جوړ دی تر اوسه پورې او موږ چې د هغه مخامخ ځو دا نو ارګ ته دا لاره وتلې ده د ارګ دغه په چپه لاس کې چې وینئ دوستانو دغه کوچنی دغه نه دی دا ځای دغه لوړ ځای دا ځای د سید عبدالخالق آغا شاعر چې و الله پاک چې وبخښي دا د هغه رهنمایي وه او دغه مارکېټ چې و دا د پټاټو مارکېټ و په هغه نامه باندې مشهوره و او هغه بل مارکېټ چې دی دغه د چپه لاس په طرف کې دا منیر مارکېټ و اوس نو ټکران و بزازي و دا شیان دي او دغه بغل ته چې بیا دی دا مخامخ دا بیا روښان مارکېټ و د دوی په منځ کې یوه لاره شته خو اوس بنده ده دلته لاندې د مځکې لاندې یو لاره شته معنه دوی خپله یو بل سره سري وه خو هغه د اوس وخت لپاره بنده ده ځکه چې شی نه پکښې دغه کېږي لاره یې اوس بنده کړې ده پخوا دلته لاره وه او هغه مخامخ چې دی هغه نه بیا د ولایت مقام دی د کندهار او دغه لاره چې د څرک صاحب دا لنډی بازار دی لنډی بازار ولې لنډی بازار بولې دا ګرده لارې داسې لنډې لنډی بازار دی خو توره شپه د څرک صاحب کش کې شی وای فکر نه وای د نخودو بازار یې بولې نخود لوبیا حبوبات ډېر پکښې وي څرک صاحب دغه ګروپ چې لګېږي پر دغه ځای مې وخت ټکر وکړي پر بسکله مدرسې ته روان وم کوچنی وم بازار دی دلته د ډېرو خلکو ډېرې خاطرې سته ډېرې خاطرې نو ستانو دا وخت نو د روژې اوس نو نن هم پیشنمۍ کېږي د خیر سره ماښام او لنډی بازار ټوله تړلی دی دا نو د خیر سره د اختر په شپو کې موږ تاسو ته پروګرامونه چمتو کوو څرک صاحب له دې خوا څخه وجنوي بجې زغلی نو د خیر سره بیا نو بیا ټوله ښار خلاصي بیا نو ډېر ښه خوند کوي نو اوس مهال چې دی هېڅ شی نه پکښې معلومېږي بس توره شپه ده نو لیدونکو 2 ساعته یو څه لا اضافه مو مزل وکړي د پښو پر ډېرو ځایو باندې راوګرځېدو ځینې ځایونه مو تاسو ته هم درښکاره کړل خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي
پای کې یو شعر همت صاحب راته وایي باره د خیره سره مخه وکړو همت صاحب محترم زموږ لیدونکو ته یوه دانه ښه ښایسته ستا شعرونه خو ګرده ښایسته دي خو نو خیر هغه تا چې انتخاب کړي دي هغه شعر ورته ووایه ډېره مننه اول ستاسو لیدونکو ته سلامونه وایم وعلیکم سلام په دې هیله چې روغ و جوړ به وي غزل د زیږېدلې د بدبخته پر کالیو زیږېدلې زیږېدلې د بدبخته پر کالیو موږ باڼه یو خو پر سترګو د ړانده یو اوهو څومره ښایسته زیږېدلې د بدبخته پر کالیو موږ باڼه یو خو پر سترګو د ړانده یو واه واه ګناه اخلو اوس له خپلو روغبړونو ګناه اخلو ګناه اخلو اوس له خپلو روغبړونو پکښې هر ځل یې درواغ وایي چې ښه یو الله خوښۍ واخیستې قسم چې موږ دې هېڅ یو خوښۍ واخیستې قسم چې موږ دې هېڅ یو غم ووایه رښتیا چې موږ دې څه یو واه 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 خوښۍ واخیستې قسم چې موږ دې هېڅ یو غم ووایه رښتیا چې موږ دې څه یو واه واه او جهان سم لکه شاهین په هوا ګرځي جهان سم لکه شاهین په هوا ګرځي موږ ترې بڼې شوه سوي یو پراته یو څومره ښایسته داسې کړي یو یخنۍ د ناپوهیو داسې کړي یو یخنۍ د ناپوهیو په توژخ باندې خوشحال یو چې تاوده یو الله خدایه ته وایه مسجد چې زما کور دی خدایه ته وایه مسجد چې زما کور دی راسه کلکه غېږه راکه میلمانه یو او په غزله کې دې شور نسته همته په غزله کې دې شور نسته همته او که زموږ غوږو ته نه راځي کاڼه یو اوهو څومره ښایسته ډېره مننه همت صاحب خوشحاله اوسې نو لیدونکو هغه د عبرت صاحب په پای کې ناست دی سخته پروت و نو دوستانو عبرت صاحب هم هغه دی ناست دی همت صاحب پر غزل یې ښه خوند واخیستې او ځوان لالا خو نه ووت هلته کښېناستی ستړی سو ډېر مې وګرځوئ زه هم بالا ستړی شولم په دې هیله چې تاسې به د تا زه نه یم ګرځولی ما ته وګرځولې خیر یا تا زه ګرځولې یا ما ته ګرځولې فرق یې نشته دواړه یو د بل سره وګرځېدو نو خدای دې وکړي خوږو لیدونکو چې پروګرام به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي تر یو بله پروګرامه چې حاضرېږو په الله پاک مو سپارم ښه وخت او ښې چارې